مکاره دشمن دی چې دلته دا چې کومې ډرامې جوړي، کوم فلمان جوړي، کومې وقفې جوړي، پر دا ټیویانو باندې کوم دغه ورکوي، په دې کې دی د پښتانه کم بې عزتي ښکاره کوي. دلته چې دی کوم ټریننګ ورکوي د خپلو سپایانو ته چې موږ د دهشتګردانو خلاف ټریننګ زده کوو، ټریننګ ورکوو، هغه دهشتګردانو ته دوی د پښتانه کم جامه ور د پښتانه پټکی ور پر سر کړی، د پښتانه خولۍ ور پر سر کړی، دا تره د نبي علیه السلام سنت ژوره ور پرېښي، دغه ټول دی دغه زموږ کام ښکاره کوي، د خپلو سپایانو ته وایي دا دهشتګر به دغه تری او دا ټول زموږ د کام لباس دی، دغه دی کوي. بلې خواته دی خو کوي چې دی کوي زموږ دلته دغه د پېښور فلم انډسټریز چې پښتو فلمان جوړوي، په دې کې چې دا خلک د پښتانه کم کلچر ښکاره کوي، دا په 15,000 کاله کې دا ټولو ته چیلنج ورکوو چې والله که یو سړی ثابته کړي د پښتانه کم کتن داسې کلچر نه دی اوسېدلی چې زموږ به پایڅې پورته وي، موږ به ببر سرونه وي، موږ به مشران راخیستي، پر هغه خبره به مړي سره کوو، یو د بل کورو ته به ورسره راوړو. دا موږ نالت وایو پر دا انډسټري باندې، دا ټول د دوی ملګري دي، دا ټول د پښتانه په وژنه کې، د پښتانه په بدنامي کې دا هم د دوی ملګري دي. پر موږ د دا خلکو د باجوه او د پنجابیانو هېڅ فرق هم نشته چې هر سړی دا کار کوي. موږ دې ته دا وایو چې تاسو کوئ راسي تاسو د پښتانه کام هغه اصله چهره ورښکاره کړئ چې پښتون کام د دې ځایه څه چنګیز څنګه شړلی دی، پښتون کام د دې ځایه څه دغه رنجیت سنګ څنګه پسې اخیستی دی، د دې ځایه پرنګۍ څنګه شړلی دی، اتفاق یې څنګه کړی دی، ننګ یې څنګه کړی دی، غیرت یې څنګه کړی دی، د پښتانه کام څومره مینه ده، څومره د محبت خلک دي، دغه ورښکاره کوي تاسو دا خلکو ته. لیکن دوی هغه نه ښکاره کوي، دا د ریاست په خوله د دغه دشمن په خوله باندې دغه زموږ دغه غلط کلچر دی ورښکاره کوي. او عزیزانو دا په دې موږ دلته دا وایو، دلته تاسو ټول خلک ناست یاست، دلته موږ هندوستان ته نه یو تللي، په دا هندوستان کې یو قوم دی دا مراټي ورته وایي، دا مراټیان خپل فلمان جوړوي. موږ دلته دا د مراټي فلمان چې وګورو، موږ دلته د دوی په ذهن موږ ذهن جوړ کړو چې دا مراټیان به داسې خلک دي، په فلم کې وګورو بس ذهن جوړ کړو. نو دغه طرز زموږ دغه پښتو فلمان چې هر سړی ګوري هغه زموږ په باره کې دغه سوچ کوي چې یاره پښتانه واقعي داسې خلک دي. موږ هغه ټولو ته وایو چې موږ د باچا خان پر لار روان خلک یو، موږ د صمد خان شهید پر لار روان خلک یو، موږ ډېر د محبت خلک یو، موږ ډېر د مینې خلک یو، موږ هر چاته خپله سینه ورکوو، موږ هر چاته دلته مفته ډوډۍ ورکوو، مفته بستره ورکوو، موږ ډېر د محبت والا خلک یو. تاسو زموږ د غلطه چهره دنیا ته موږ ښکاره کوئ او دا کار پی ټي ایم کړی دی، ټولو دنیا ته دا ور ثابته کړله چې دا ریاست دهشتګرده دی، دا ریاست دلته مړي کړي دي، دا ریاست دلته ترهګري کوي، دا دهشتګرد دا ریاست ساتلی دی. موږ پوره نه خلک یو، پی ټي ایم دا کمال کړی دی عزیزانو.